که چیرې غواړئ بغیر د ډاکټر او درملو تازه او ښایسته پوست ولرئ، مخ مو داغونه، ګونجې او لکې ونه لري او که چیرې دا مشکلات فعلا موجود وي ستاسې سره او غواړئ چې ځان ورڅخه خلاص کړئ، نو په خپل ورځني ژوند کې دا ځینې مهم ټکي په پام کې ونیسئ چې ستاسې د مخ ښکلا به هم زیاته سي او له دې مشکلاتو څخه به هم خلاص سي. اول د مخ پوستکی مو پاک وساتئ. دا په یاد ولرئ چې هر هغه څه چې پاک او منظم وي نو ښکاره خبره ده چې ښکلا به یې لا ډېره وي. د تازه او ښکلي مخ درلودلو لپاره د پوستکي پاکوالي ته پوره پاملرنه وکړئ. همدارنګه د غوړ پوستکي لپاره پکار ده چې په یخو اوبو یې په مناسبه توګه سره ومینځئ. هغه شیان چې د مخ د پاکولو لپاره ورڅخه استفاده کوئ لکه صابون او فیس واش نو تر یو څه وخته پورې پر مخ او پوست باندې پرېږدئ چې تر څو د سینګار کرېمونه، غوړ او خیرې د پوستکي څخه پاک کړي او په اسانه توګه سره مخ مو او جلد مو پاک سي. دوهم په منظمه توګه سره بادام وخورئ. په بادام کې د ویټامین A ترڅنګ د انټي اکسیډان شتون د پوستکي د ګونجو، چرک او زړښت مخنیوی کوي او پوستکی له خرابوالي څخه ساتي. دریم د ګازرې په موسم کې پرېمانه ګازرې وخورئ. ګازرې له تای سره مرسته کوي چې وځلیږي، پوستکی مو ښکلی او تازه سي. د ګازرو یا د زردکو د اوبو څښلو سره د انسان بدن داسې ویټامینونه ترلاسه کوي چې نوموړي ویټامینونه د پوستکي لپاره ګټور دي او ګټه لري او همداسې ګټور مواد لري چې کولی شي د پوستکي اړوند ناروغۍ لکه د پوستکي التهاب او دانې هم د ګازرو د خوراک په وسیله باندې له منځه وړلی شي. څلورم له سره مرچ څخه ګټه واخلئ. د ښکلا لپاره په خوراک کې مو سره مرچ زیات کړئ. دا د پوستکي په مقاومت کې رول لري او پوستکی مو خوندي ساتي. همدارنګه له ویټامین C څخه استفاده وکړئ چې د وجود او پوستکي مقاومت مو لوړوي. ویټامین C په سره مرچ، ځمکنیو توتانو، کیوي، لیمو او مالټو داسې نورو کې په پرېمانه توګه سره پیدا کیږي. پنځم هره ورځ او یا په 2 ورځو کې مناسب فیس واش استفاده کړئ تر څو هغه خیرې، خاورې او مضره مواد چې ستاسې د پوستکي په سوریو کې یې ځای نیولی ده له منځه څخه یوسي. که چیرې ستاسې د پوستکي په کوچنیو سوریانو کې خاورې، خیرې او نور مضره مواد د زیات وخت لپاره پاتې سي نو دې په نتیجه کښې ستاسې پر پوستکي لکې، دانې او ټپونه راپیدا کیږي. شپږم مېرمنې دې یوازې د هر میاشتني عادت د شروع څخه تر ختمه پورې د فولیک اسید او ویټامین لرونکو درملو او زیاتو میوو څخه استفاده وکړي، ځکه چې مېرمنې ممکن په کوم خونې باندې اخته سي د میاشتني عادت په جریان کې چې د مخ خاصفوالی، د سترګو حلقې او د مخ لکې او تور داغونه ورته پیدا کیږي. اووم د بل کس د اټوال، کریم، صابون او نورو شیانو څخه استفاده مه کوئ ځکه چې په دې عمل سره تاسې د یو بل څخه د پوستکي ناروغۍ اخیستلی سئ. اتم هر هفته د خپل بالښت پوښ ومینځئ. د بالښت او ویده کېدو د بسترې د پاک ساتلو باوجوده بل چا ته هم اجازه مه ورکوئ چې ستاسې د بالښت او نورو شیانو څخه استفاده وکړي ځکه چې په دې سره هم د پوستکي ناروغۍ د یو کس څخه بل کس ته انتقالیږي. نهم په هفته کې یو ځل مخ او ټول بدن په پسته کیسه یا جالۍ کڅوړه باندې ووهئ تر څو د مخ او نور بدن ټول اضافي پوست او خیرې مو پاک سي. لسم د حمام څخه وروسته بدن په نرم لوشن او مخ په مناسب کریم باندې غوړ کړئ ځکه چې مخ او ځان کیسه کول او په صابون او شامپو باندې مینځل جلد شخوي. ولسم کوشش وکړئ چې په خپل غذایي رژیم کې د غوړ او نورو غیر صحي غذایي موادو پر ځای د میوو او سبزیجات څخه استفاده وکړئ چې ستاسو سره د دایمي ښایستوالي او ښایسته پاتې کېدلو، قوت او روغتیا سره مرسته کوي او نه پرېږدي چې تاسې په ژر وخت کې زاړه سئ. بیا مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوي، نظر مو راسره شریک کړي او زموږ طبي سپارښتنې د خپلو دوستانو سره شریک کړي.